یو پکې ما ته وویل ته ویره کاري صاحب مثال د بختي رحمان ډېر خفه شوم په دې الفاظو باندې مې مشهور شوم په دې کې چې زما رد به د خلکو شعر کړي هلکه ما ته یو پته ولګېده بختي رحمان په کنزلو مشهور شو زما یو تجربه وشوه محترمو چې زمونږ د امت کنزل ډېرې پروموټ کوي ورنه ما په څو جمعونه په سیرت بیان شروع کړی څوک نه اوري توجه شته سیرت مې بیان کړی ډېرو کمو خلکو ته به رسیږي لیکن چې په دې سوشل میډیا کې چا سره د فیسبوک پیج دی کلوکه په هغه باندې به زما د منبر هغه بیاني دغه په پیج به زما بیاني زما تجربه وشوه مې دا قوم ردې به د ډېر پروموټ کوي او یو بله وایي د امن خبره نه کوي مولا تاسو ته ویم د جناب محمد رسول الله امتیانو د امن خبرې نه کوي کم مولیانو چې د امن خبرې کړي تا د هغه د بچو تپوس کړی دی مولانا خانزیب نور الله مرقده باندې نومیږي شهید شه د دنیا نه لاړه تا یې تپوس کړی توجه مولا دنیا نه لاړه ته د بچو تپوس کړی ته د کانی پینی مولانا سمیع الحق شهید او یو بله جمله وایم په پښتنو کې د مړو مولیانو قدر ډیر دی توجه شته په پښتنو کې د مولیو هلکه چې مړ شي یاره جي دا ډیر حق پرسو ډیر حق مولا په جمدون یې ورپسې کمنټ کې کنځلې لیکي په جمدون یې تنه جدا کړي او په خر ور واچوي محترمو چې مړ شي وي دا ډېر نر مولا دا زموږ د پښتنو څنګه شعور دی ستا مړ مولا خوښ دی جمدی دی نه دی خوښ چې قتل شي نو ستا خوښ دی ای د جناب محمد ستا هېڅ کې غرض نشته قسم دی کې مولیانو سره د مینې ته مولیان قتل کې پس چل باندې کوم چې لاړه دنیا ته تاک د کوم د بچي تپوس کړی ما ته ووایه د کوم یو تا د کوم یو د بچي تپوس کړی چې بچي پلار د دنیا نه لړه ته یتیم شي راځه زه ستا د کفالې ذمه وار یم بچي راځه زه ستا د جامو ذمه وار یم بچي راځه زه ستا د روټۍ ذمه وار یم شته داسې څوک محترم الله دې رحم وکړي بس زما صرف دا خوښ دی چې دا مولا قتل شي بس دا زما خوښ دی او چې قتل شوي نه دې مولا سره مې محترم ونه لګي محترم الله دې رحم وکړي زموږ د پښتنو دا کانسپټ جوړ شو نو ته به ترقي وکړي پښتونه چې ته مولا قتل غواړې مولا دې په منبر نه ها د څه تقاضو د وجې نه بعضې الفاظ به زه په سیاسي جمله کې وایم په سیاسي خبرو کې به وایم چې تاسو په باندې پوه شئ او تاوان مو نه شي سیخ مو نه سوځي او کباب هم ونه سوځي ته کباب هم وخورې او سیخ هم ونه سوځي د اواز رسېږي داسې نشي کېدی چې مولا به یو په ظلم به خوشحالي داسې نشي کېدی مولا هم انسان دی او د جناب محمد رسول الله امتي دی او مولا هم انسان دی خطا ترې نه کېږي محترمو نن که د عام فرد نه ګناه وشي څه مسله نشته خو که مولا معمولي زما د طبیعت خلاف خبره وکړه قسم دې زه د مولا خور او مور وکنځم زه مولا له خور او مور او ښځه وکنځم هغه خور او مور او ښځه چې هغه د مولا د سره خبر نه ده زه د مولا پټکې ځمکې ته راواچوم زه ته ګیره وخرایم په سوشل میډیا باندې زه په جینۍ باندې کینم ای بربنډ تصویر پټکې راوالم او بربنډ جینۍ باندې واچوم نن زما دا ناموس پاتې شو محترم زه دې دغه ته پاتې شوم